سلامونه ملګرو، په دې هیله تاسو به ټول ښه او روغ یې راته. ملګرو، نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو دغسې یو کوډ په ذریعه باندې، یعنې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل کې داسې یو کوډ ووهو چې موږ ته څوک بیا زنګ ونه وهي. مطلب دا چې موبایل به مو خلاص وي، سیګنل به ورکوي، هر څه به ښه صحیح کار کوي، خو زنګ به نه راځي ورته. او د هغه ته به هم دا پته نه لګېږي چې دا نمبر یا خاموش دی یا مصروفه دی یا بلاک کې اچولی یم یا بل څه یا بل څه، خو هغه به صرف زنګ وهي او پته به ورته نه لګېږي چې بېرته به کټ کېږي. نو ډېره زبردسته طریقه ده، تاسو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. زما چینل سبسکرایب کړئ، دا غوښتنه درنه کومه. راځئ طریقه درته زه وښیم. یو کوډ دی، تاسو به دغه کوډ په خپل موبایل کې ووایئ: زینه ستوری ستوری 2 ستوري او بیا ورپسې 2 1 بیا ستوری بیا 0 1 10 2 شپېته 2. دغه کوډ دی ملګرو، دا ځان سره ووهئ او بیا اخره کې زینه. چې کله مو وویلل اوکې کې ګوره کال فارواډینګ کنیکشن پرابلم اور انوالډ ان مای کوډ اوکې. دغې نه پس به تاسو ته نور څوک زنګ نشي وهلی او هغه ته به پته هم نه لګېږي چې یعنې یا بند دی یا زه یې بلاک کې اچولی یم یا بل څه یا بل څه. کله کله دا په کار راځي داسې څوک مزاحمت کوي یا بل څه یا بل څه که نه، او تاسو بیا زنګ وهلی شئ خو هغه بیا هېڅوک هم نشي وهلی تاسو ته زنګ. اوس څنګه کولی شو چې دغه کوډ بېرته لرې کړو؟ د دغې دپاره به تاسو زینه او 0 0 2 بیا زینه دا ووایئ او بېرته به یې اوکې کړئ. نو دا یې د بېرته له منځه وړلو طریقه ده. ګوره کال فارواډینګ انشور واز سکسسفل. که چېرته مو په موبایل کې داسې مشکل و، په همدغې کوډ باندې بېرته تاسو له منځه وړلی هم شئ، او که تاسو خپله فعاله کړې وه بېرته یې په دغه طریقه غیر فعاله کولی شئ. نو دغه طریقه ملګرو، زما که کومه پوښتنه لرئ غوښتنه راته کمنټ یې کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.